أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مخی زمون کو اصول القرآن کی یوم مسئلہ ذکر شوا بیان فضل العلم والعلماء اولنی مسئلہ وا فضیلت د علم او د علماء کی او دیم بحث ہو بیان آداب القرآن د قرآن پاک د تلاوت د دې د ذکر د پارس آداب دي اوسه خو آداب علماء کرام ډیر ذکر کړي دا موږ هغه آداب ذکر کړل چې کوم قران پاک کې ذکر دي او درېمه مسله او اصول القرآن کې بیان عظمت فهم القرآن چې یو نارینه زنانه مسلمان تعالی د قرآن علم فهم او پوهه ورکی نو د دې څه عظمت ته د دې څه فضیلت او شرافت ته نن زمون اصول کې سلورم نمبر دا مسله دا بیان تعریف القرآن و اسمائه بیان د قرآن پاک د تعریف چې دا الله د کتاب څه تعریف دی او د دې څومره اسماء صفاتیه دي نو تاسو د اصول کتابونو کې ویلي نور الانوار نراواله تر تلویح او توضیح پورې د قران پاک فقهای کرامو دغه معنا او دغه تعریف کړي لکه نور الانوار کیم دغه شان دي او تلویح توضیح کیم دغه شان دي د قران پاک تعریف دار المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه د قران پاک تعریف دے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه یعنی قران پاک د الله رب العزت هغه کلام او کتاب دی چې دا په محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل شوی دی دا په مصاحف کې لیکل شوی دی او مونږ ته په داسې طریقې نقل شوی دی چې کې اس قسمه شبهه نشته دا د قران پاک تعریف او د قران پاک نمونه چې هغه ته اسماء صفاتیه وې دا ډېر دي علامہ سیوطی رحمہ اللہ اتقان کی رنبلی جلد کے 50 صفحہ کی وئی چې د قران پاک سپیز 50 نمونه باز علماء ذکر کړي بعض علماء کرامو 50 نمونه د قران پاک ذکر کړي رنبلی جلد 50 صفحہ کے الاتقان کے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ذکر کړي او بیا دغه 500 نمونو تذکرې کړي او د ار یو نوم وجه تسمیه ذکر کړي زمون مشایخ د دې د پاس نور ذکر کړي بلکې کتا سو لټوي
نو علماء کرام دا خبر ذکر کړي چې سکم سل نمونه د قران شریف دي د قران پاک د پارا سکم شل نمونه دي علامہ ابو المعالی رحمه الله 55 نمونه ذکر کړي او بعض علماء کرامو دا د سلور نیم شلو نه اپلا زیات ذکر کړي پای کی ګورو د قران هغه اسماء صفاتیه مجید کریم حکیم دای پکې ذکر کړي شیخم په اصول القرآن العرفان کې تقریبا سشپیتو پورې بلکې داغه نه زیات نمونه ذکر کړي او دا قرآن زې په ذکر کوي لکه ګورې سورہ بقره کې د قرآن پاک په نمونو کې او نوم دی یعنی الکتاب نړمبني آیات مبارکه کې سوې دیم آیات کې وایي د سورہ بقره فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب چې قران پاک دې نو قران په نومونو کې او نوم شو الکتاب کامل کتاب مکمل کتاب چې کې اس قسم کمه نشتا ذالک الکتاب دا کتاب چې کامل کتاب دې داداسی کتاب نے لارے وفی جدی کی شک نشتہ دے پدی کتاب کے شک نشتہ داد شک و شبہ نپاک کتاب دے نیو ددی پنمونو کے راضی الکتاب دارنگ ددی پنمونو کی کل راضی کلام اللہ دو قرآن پنمونو کی کل راضی کلام اللہ لکدی بارہ کے ورئی سورہ توبہ لسم پارک شپگم آیات گورئی شپگم آیات گورئی لسم پاری سورہ توبہ د قرآن پاک پنمونو کی اونم دے کلام اللہ شپگم آیات کی فرمائی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کچری او تند مشرکانو نا پناہی غاڑی دتان اے حبیب فاجرہ نو پناہی ورکا یعنی تان اسلام دار الاسلام تو دخول درادم نہ کی دو اجازت نامہ غاڑی فاجرہ نو تور کا پناہی ورکا تردی چدے دار دے اسلام تراشی حتی یسمع کلام اللہ تردی چواوری دے کلام دا اللہ قرآن پاک دا اللہ کلام دا چوے نو دا دا اللہ کلام دے دا چی اوری دا دا اللہ کلام دے حتی یسمع کلام اللہ تردی چواوری کلام دا اللہ خبر دا اللہ ثم ابلغه مأمنا او بیا اور سواغ لرزید امن داغتا داغت سرحد پوری رسول داد مسلمانانو ذمہواری وئی ذالک دا بینہم پدی سبب چی بیشک دوی قوم لا یعلمون یو قوم دے چی پوہینا ند قرآن پاک پنمونو کی یو نم دے کلام اللہ دارنگ کل دی تسوئی جدی په نمونو کې او نوم دے الفرقان او دا ځای په ذکر کړي دا تلسمه پاره په اخر کې مګورې د سوره فرقان په ابتدا کې قران ته فرقان وای د حق او د باطل په منځ کې تمیز په دې کتاب سره کی دارنګ اهل حق او اهل باطل په دې کتاب سره معلومیږي دی ایمان او د شرک د سنت او د بدعت فرق په دې کتاب معلومیږي رنبنے آیات تے د سورہ فرقان فرمائی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی
د خیر او برکت والده غزاد نزل الفرقان چرالی گلے دے فرق قون کے کتاب چې د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي د هدایت او د ضلالت په منځ کې فرق کوي د حلال او حرام په منځ کې فرق کوي دا کتاب را لګلې دی علی عبده فخل بند بانی لیکون دیر پار چیشی دا بند دا اللہ للعالمین نذیرا دا پار دا انسانانو دا پیریانو یرور کونکے نو دا قرآن پاک پا نمونو کی یو نم دے الفرقان دے دا حق و دا باطل پا منس کی تمیز راولی اہل حق و اہل باطل در تخی او دی کتاب د خادم کې دون علاوه د فرق بل ځکه انسان ته حاصلېږي نه کله دې ته شفا وي دا د ظاهري او د باطنی امراض او د پاره شفا ده لکه په لسمه پاره کې وګورئ سوره الاسراء سوره بنی اسرائیل ورته وي آیات وګورئ 2 اتیایم د قران پاک په نومونو کې یو نوم دی شفا دعاتے نمبر آیات سے اور سورت دے سورت الاسراء سورہ بنی اسرائیل پنسم پارا فرمائی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمہ وننزل اور علی منگا من القرآن دو قرآن نام دا من دے کہ من القرآن کی دے تبعیض دا پارا نو بلکہ من د بیان جنس پارا دے نو ټول قرآن شفا ده وننزل علیکم من القرآن د قرآن پاکنا ما هغه هو شفاء جغ شفا ده د شرک د کفر د امراض باطنیو د پارم شفا ده د شرک علاج د بدعات علاج د کینی او د حسد علاج دا ټول د قرآن په ذریعہ کیږي نو ظاهری امراض او د فارم دا دم درود دی او علاج دی ما هو شفاء هغه شفاء او رحمت للمؤمنین او دا قران پاک رحمت خاصه دی د پاره د مؤمنانو ولا یزيد الظالمین الا خسارا او نزیات وی ظالمانو تا الا خسارا مگر نورم تاوان کله دی کتاب تسوی نور ورته وي داد جہالت او د شرک او کفر پتیرو کی نور دے لکه سورہ نساء وګورئ قران پاک ته الله نور ویلی د قران پاک په نومونو کې او نوم دے النور سورہ نساء شپږم پارہ کی آیات وګورئ یوصل او سلور او یایم یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ادي کی ګور نور نومه مور سره ذکر کړ قران تعالی برهان مو دا د شرک او کفر او د هر باطل په مقابله کې دلیل لے یا ایها الناس خلقو قد جاءکم برهان بیشک راغله دے تاسو ته دلیل مضبوط دلیل راغله او د برهان نه مراد دي چې علماء لیکلي یا معجزات دي د الله د حبیب یا د برهان نه مراد خپل نبی علیہ السلام دے اے خلقو بیشک راغلے دے تاسو تا برهان من ربکم مضبوط دلیل طرف درفتا سنا وانزلنا الیکم اور نازل کړه دې مونږ الیکم تاسو تا نورم مبینا نورن رنا مبینا اخکارا یا مبینا اخکارا کون کی حق لرا ذکر مبینن مانا لازمی و متعدد وار کی نورم مبینا را نازل کړه مونږ تاسو د نور واضح قرآن تا اللہ نور مبین میں
د هر قسمه جهالت په تیرو کې دارانا دیو جن حدیث پاک کې راغلی مشکات شریف کې چې اخیره زمانہ کې فتنه براش صحابه کرام ویلو د الله حبیب دغه فتنو نه د بچاو څه ذریعہ وي الله حبیب کتاب الله هر فتنه کې د نجات ذریعہ څه شه کتاب د الله او کله دې تحبل الله وي دا د الله غ مضبوط رسیدا چې زمکه تیرا کا تکړه او بندگان توي دا رسې کله کو نشي دی بار کو ګورئ د سلورمه پاره اول مخسوره ال عمران د کتاب الله پاسمای صفت یو کی او نوم دے حبل الله یو سل درم آیات ګورئ واعتصموا بحبل الله جميعا منګولیو لګوي پر سید الله چې الله کتاب دے جميعا طول په اتفاق او کتاب الاعتصام کے علامہ شاطبی رحم اللہ دایات ورستو پرد بدعاتو کی ذکر کو علامہ شاطبی وی رحمہ اللہ کتاب الاعتصام کی کہ اعتصام ستوئی وی الاعتصام باللہ هو الامتناع من الغفلہ والمعاصی والبدع والضلالات اعتصام دیتوئی چې د اخرت د کتاب الله د علم نه غافل نه د ګناهونو نه ځان بن کړي د بدعات او ضلالات نه ځان بن کړي او د الله په کتاب دې منګولې لګولي واعتصموا بحبل الله جميعا طول منګولې لګوي په کتاب د الله په اتفاق ولا تفرقوا او د دین افا دی خوا تسنس کیږي امام نو دا الله دې کتاب په نومونو کې او نوم دې حبل الله دانګې دې نور نومونه دي العرفان فی اصول القرآن اے کې شیخ نور الله مرقده ذکر کړی او دا تقریبا چې ټول راجمه کوي تاسو تلاوت کوي نو سکم سلو پوری دا نومونه جوړیږي د دې کتاب نوم دې هدایت د قران پاک په نومونو کې یو نوم دې س اسماء صفت یو کې یو نوم دې هدایت لکه ګور اوله دیم آیات کې وای هدل للمتقین دا قران هدایت دې د پاره د متقینانو کله ورته په یو آیات مبارکه کې ډېر نمونه راجمه کې لکه ګورئ آیات د سوره یونس دا ټول اسماء صفاتیه د قران سوره یونس راضی په لسمه پاره کې آیات دا وګورئ اتم 50م وګورئ 50م نے فرمائی یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم اے خلقو قد جاءتکم بشکر اغله دتا ستا موعظه من ربکم نصیحت طرف درفستا سنا دیو نوم دے موعظه دا د نصیحت کتاب ہے ک نصیحت حاصلول سو غواړي او دا معلومون غواړي چې په خوا امتونو سره شو آینده سره روان دي نو دې ته موعظه وای وشفاء لما فی الصدور او دا قران شفاء دا هغه امراض د پارا فی الصدور چې پسینو کې دي وهدن نو دا قران هدایت ته ورحمت للمؤمنین او دا قران رحمت دې د پاره د مؤمنانو وګوره دیو آیات کی سو نمونه ذکر کل موعظه دریم وی وشفاء دریم وی وهدن او سلورم وی ورحمت للمؤمنین دا قران پاک د مؤمنانو د پاره رحمت ته دا غي د پاره هدایت ته وګوره کله هدایت د قران ذکر کړي لکه سوره بقره کې وګوره اول کې وی هدل للمتقین دا د دې
هغه هدایت خاصه ذکر کړي خصوصا دا هدایت ته د متقینانو لپاره لکه دوی میات کی وای هدل للمتقین دا کتاب هدایت ته د متقینانو لپاره دې کی هدایت نه مراد هدایت خاصه ده او کله هدایت عامه ذکر کړي نو دې پارا کې سورہ روان دي وای شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس رست دوی مبارک را روان دي الته د قران پاک هغه عمومي هدایت ذکر کړي چې دا تمام خلقو د پاره الله د هدایت کتاب را لګلې تمام خلقو د آیات یوصل او 15 اتیایم هدل للناس دا قران هدایت دې د تمام خلقو د پاره اباظ علماء دا څه تدبیر کم کړي وردل توي هدل للناس هل توي هدل للمتقين لکه دا ان شاء الله درس کې ذکر هم کو وای الناس کې الف لام د عهد ده نو ناس نه مراد دې کې متقیان دي نو دعا آیاتونو په منځ کې اس قسم تعارض نو الناس کې الف لام د عهد ده څوک ته مراد دي متقیان نو معلومه دا شوا چې چا د پاره قران هدایت ني نو هغه په الناس کې داخل نه دي بلکې هغه کل انعام اولائک کل انعام بل هم اضل هغه انسانانو کې نه شمیرلي انسانانو کې هغه شمیرلي نه دي نو د قران پاک پاسمای صفت یو کې دار ذکر دي ته ذکر مبارک وي لکه سورہ انبیاء کې در ترازی آیات 50 کې وَإِ هَذَا ذِكْرٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ کله دې ته حکیم وای دا د حکمت نډک کتاب دی کله دې ته صراط مستقیم وای لکه سورہ انعام آیات ځان سرولی کوي آیات یوصل او درې 50 فرمای وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بیشک دا قرآن پاک اللہ و الہ رزما دنیغام او کل دیتا نبع عظیم وی اگرئی سورہ سواد عظیم الشان خبر دار قرآن پاک پاس ماؤ کرے سورہ سواد اگرئی دروشتم پارک آیات داغی اگرئی ومش پیتم ومش پیتم آیات د سورہ سواد دروشتم پارک وی قل هو نبأ عظیم ورتو فرمائے اے حبیب هو چدا قرآن پاک نبأ عظیم خبر دے عظیم الشان دا عظیم الشان خبر نو قرآن پاک تا نبأ عظیم ہوئی قل هو نبأ عظیم ورتو اے حبیبا چدا قرآن پاک خبر دے عظیم الشان او کله دې توي په تمام خبرو کې خیسته خبره لکه سوره زمر وګورئ دې پسې دې سوره سواد پسې سوره زمر دې داوی درويشتم آیات مبارکه وګورئ د درويشتم پاره په اخر کې وګورئ دا درويشتم نمبر آیات دې کې د قران غن اسماء صفاتیه ذکر کړي اللہ نزل احسن الحدیث اللہ رب العزت را نازل کړي دې ډېر خیسته د خبرونه اللہ رب العزت نزل احسن الحدیث را نازل کړي دې ډېر خیسته د خبرونه کتابن دا کتابن بدلو د احسن الحدیث نا کتابن یا حال لداغین پدی بنابان منصوب دے کتابن کتاب متشابہن ددی مضامین دیوبل سرا مشابیری مکانی مکرر لستیشی بار بار پاگئی کی تکرار ہوئی تقشعر منه جلود الذین رفیگی ددی قرآن پاک دوجنا سرمن دہا کسانو یخشون ربهم چیریگی غید خپل ربنا
ثم تلين جلودهم بیا نرمشی سرمنی ددوی وقلوبهم وزن ددوی لا ذکر اللہ دو وجد آغا ذکر دا اللہ نا چی کتاب نے ندی آیات مبارکہ کی گن لمون ددی ذکر کر حالان مثال پتور یو سوتا سواوری دل نور با بیاتا سو گوری چی تلاوت کوئی کلدی تا گورا العروة الاسقام ہوئی العروة الاسقام مضبوط کڑائی دا کتاب اللہ کو نمونو کی نم نے دا کتاب اللہ کو نمونو کی دا نم نے کلدی تا روح ہوئی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قرآن تا روح لی ہوئی لکه روح په ذریعے باندې جسد او بدن ژوند کی نو د قران په ذریعے باندې هغه حیات او ژوند ایمان د تقوا د انسانیت هغه په قران ملاوي نو دا نمونی په تور یو څو ذکر کل ورنه تلاوت کی چې تاسو را جمع کوي نو سکم سل اسماء صفاتیه د قران په قران کې ذکر دي اوس چې دا دومره لوی کتاب دی او د دې دا کثرت اسماء د دې پلوي فضیلت او شرافت دلیل له نو دا دومره لوی کتاب سره پار راغلی چې دا دومره ډیر نمونه دي او د تمام آسماني کتابونو په آخر کې راغله نو څلورمه پنځمه خبره زموږ اصول کې صدا بیان او حکمت نزول القرآن الکریم بیان د حکمت د نزول د قران کریم چې دا دومره لوی کتاب اخر راغله سره پاره ده چې د دین هغه فواید موږ حاصل تاسو غره موږ خنن کتاب الله سره پاره ګرځول څوک په مثال په تور د دروغ قسمونه خوري بعض علاقو کې دا طریقې دا رسومات ټول د زنانو د طرف نه نو بچي چې چرته په سفر زی نو یور غلابه نه قران ونیسی او دلان دی تیرې را تیرې بعض علاقو کې دا طریقې او بعض خلک داسي وی چې غي د دروازې د پاسه یو طاق جوړ کړي لای کې قران شریفي خي چې تبرکن بوز د دې دلان دی موږ زور راځو بعض خلک داسي وی چې نه په عمل کوي او نه تلاوت کوي صرف بس راشي جمعات له قران شریف کل نو دا مسله په خپل ځای حق ده چې د قران خلول ثابت دي قران د محبت د وجه نه سینې سره جوړتول جایز دي او چې تی لولینا ته په عمل لکه د دو پیسو تاوان کیږي د قران فیصله نه تیارېږي صرف باز خلک جمعات لراشي بس قران شریف خپل کی سینې سره ولګي یوزي باز خلکو دا ترتیب جوړ کړي چې کله مړیو شي کنه نو مړي سره قران شریف کی اعلان کړه د قران به حرمتي ده ځکه میت سړی چې مړ شي هغه به وسه شي کله د میت د بدن نه د غسل نه پسم ګندګي روانه ته چې ته قران ور سره کې دي دا د قران به حرمتي ده مړي سره قران کې خدل د موږ د باز خلکو د قران نه دا مقصد ګرځولې بیا په مقبره کې هغه اسقاط شي نو دا غي د ډيري د پاسه قران شریف کې قران د دې لپاره نه راغلی څوک داسي وي باز نه په هملیان جمعتونو کې ناس وي نو دا زنانه ور ترازی اور ته یره لګ نصیب خراله وګوره نو باندې قران شریف کی فالونه ګوري اعلان کی مسله فقهاو ذکر کړي قران کې فال قتل حرام او ناروا دي ادا مضمون دی مخ کی ضرب مومن کې مراغله مفصله فتوی ور کړي یو وګوره د زنانو د عالم سره راتل حدیث کې راغلی کمزه کې چې یو پردې سړې یو زنانه جمشي سید الکائنات وې دریم ور سره شیطان دی تا طریقه جوړول ندي پکار چې زنانه راضي بیا هغه لپاره ګور که یو مسلمان دل راغه وای چې رسو کوم د کار کې پریشان هم سنت طریقه استخاره حکم ولو چې استخاره تک دو رکعات نفل کا واغه استخاره او که سکار کې نو استخاره سنت طریقه بعض خلکو دا ترتیب جوړ کړي قران شریف څنګه زولې د فالونو کتابه ګرځوي اوس قران په خپل سو اجازه د صد پار راغله نو د قران دراتلو د نزول هغه مقصد دی چې قران په خپل ذکر کوي لکه وګورئ تاسو قران پاک نزول لسد پارشه سوره ابراهیم وګورئ
یا لسمه پارہ کی سورہ ابراہیم راضی داغیرم بنے آیات گورے فرمائی الف لام را اللہ دے په مراد او معنا باندې خپوهیږي کتاب انزلناه الیک کتاب دا کتاب دے دا قرآن پاک دے انزلناه الیک را نازل کړه موږ دا کتاب الیک تا ته حبیب د صد پار مدر کرا نازل کړه لتخرج الناس دې پار چروبا سے دا خلق من الظلمات الى النور د تیارو د شرک او کفر او بی دینینا اغرنا دی ایمان او د اسلام تا باذن ربهم بتوفیق درب دوی امام قرطبی ور اذن کله په معنا د توفیق راځي لیکن امام قرطبی دی اذن معنا کړی وا ای باذن ربهم بتوفیق ربهم او بلطف ربهم باذن ربهم په سبب د توفیق درب دوی پس دو پنځوستم نمبر آیات د سورہ ابراہیم خیرنے آیات تے فرمائی ھذا بلاغ للناس دا قرآن پاک تبلیغ دے د پارا د خلقو آغا مکمل او کامل تبلیغ چپاغے کی اس قسم نمگڑتیا نشتا آغا مکمل نصاب تبلیغ سدے ھذا بلاغ للناس دا تبلیغ دے د خلقو د پارا اور قرآن د دعوت پورے طریقہ کھولے دا سی طریقہ د دعوت چې قرآن خیداب السکری شی کھولے د نوح علیہ السلام نے سلسلہ شروع کړي تر سید الکائنات پوری د اکثر انبیاء علیہ السلام حال ذکر کړي چې قوم له څنګه دعوت ورکړه او د قوم ورته سویلو نو چې هغه سوی انبیاء علیہ السلام څنګه جواب کړ بیا یوازې د انبیاء علیہ السلام نه د پخوانو متونو د اولیاء کرام حال ذکر کړي چې پخوانو اولیاء څنګه دعوت پیش کړي او اولیاء چې دعوت پیش کړي خلق ورته سویلو او دای داغه سے جواب کړو پورا ترتیب خوله قران پاک پورا د دعوت او تبلیغ طریقہ خوله هاذا بلاغ للناس دیم خوله وردا قران سره ذکی چې د انبیاء علیهم السلام ابتدائی دعوت څنګه نو انتہائی دعوت څنګه نو د باز نرم دعوت ذکر کړي نو باز د سخت دعوت ذکر کړي قران پاک کله وای حضرت موسی او هارون علیہ السلام بار کی وای فقولا له قولا لینا دواړه لاړ شي نرم نرم خبر ورته کوي نو کله قران وی او سره په نرم خبره نه کويږي نو وی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن یا وی الا الذين ظلموا منهم اهل کتاب لک دعوت ورکوي نو په خو اخلاق ورکوي په نرم لهجه او په نرم نه کويږي نو د سخت اجازه تم نے الا الذين ظلموا منهم نو پورا اغد دعوت او تبلیغ ترتیب کھولے هذا بلاغ للناس دا قران پاک تبلیغ دے د پاره د خلقو دا د دې د پاره راغله چې خلقو له رسول شي پیغام رسي دا قران نازل شوه دی چې دای او يرول شي پدې یو خدایان خلق یره یو د قران خبره کې یو خلق یره ناغه پورا مضبوط خبره ولینذروا به او دې لپاره چې دا خلق په دې قران باندې ويرول شي او د دې لپاره دا قران راغله وليعلموا چې دا خلق پوه شي انما هو چې بشک د الله اله واحد د بندګۍ حقدار دی یوازې معبود دی یوازې وليذكر اولو الالباب او دې د پاره دا قران راغله چې نصیحت نو اخلی خاوندان دا عقلونو یو آیات کی سورہ حکمتونه ذکر کړ چې دا کتاب سره پار راغله دا تبلیغ دی دا کتاب سره پار راغله چې خلق په او يرول شي دا کتاب سره پار راغله چې خلق هغه اصل او مرکزی مسله پیژني
چې الہ یو دے، معبود یو دے، حاجت روا یو دے، مشکل کشا یو دے، او چې عقل والا د دین نصیحت واخلی. دا وګورئ سورۃ صاد بیان حکمت نزول القرآن د 20 پارہ کی سورۃ صاد راځي. دا آیات وګورئ یو کم دیرشم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وليذكر اولو الالباب. کتاب انزلناه دا کتاب دې شرا نازل کړه دې مونږ دا الیک تا ته اے حبیب مبارکن د خیر او برکاتونو ډکړه شوی دې راغله د صد پار دې د دې د نزول حکمت سره لیدبروا آیاته دې د پارا چې دې سوچ او فکر کی دې پایاتونو کې دا د سوچ او فکر د پارا راغله لیکن امت ورته شاکړي الفاظ نزد کوي او که الفاظ د کل امت معنا نزد کوي لیدبروا آیاته دیر پارا چې دا خلق سوچ او فکر کی د دې پایاتونو کې دا د سوچ او فکر د پار راغله دې کې به سوچ کې دې کې به فکر کې اور اس میں انشاءاللہ درس کی ذکر کچھ علماء سورہ سوچونه دې کې کړي. هغه سورہ توبه درس کې د لتیر چې عالم و عزت شپې چې په بستری پریوزو نو یې سوچ می کول چې را ته په جنتیانو کې او په جهنميانو کې دا چې علماء سوچ کول دا یو طریقه د سوچ څنګه به سوچ نو چې جنتیانو هغه حال مې وکړو نو دا هغه حال ډېر بلند ماوي دي کې خوني الله د جنتیان مبارک وي کانو قلیلا من الليل ما يهجعون. هغه کاملان اولیاء کرام او کامل جنت حقدار الله وي د شپې ډېر لګدو کی وبالاسحار هم يستغفرون او با شپید په وخت د پېشمنی کې په اوقاتو د پېشمنی کې الله نه بخنه غواړي. وای بیا د جنتیان مبارک سوچ کولو نو وای دا آیات مخل راغه الله په سوره فرقان کې وای چې مؤمنان هغه کسان دي چې هغه څه کوي یبیتون لربهم سجدا وقیاما ټول شپه شو ګره کوي یا په سجدي کې او یا په قیام کې. وای ما ویل دي کې هم نه ودا په ډېر ګران صفات دي. بیا مې چې جهنميانو کې خو بني نو د جهنميانو حال می هغه کې می تدبر کولو. جهنميانو ته ملائکه وای ما سلککم فی سقر تا جهنم تولی نه راغلی قالوا لم نکو من المصلین مونږ به مزن کولو مونږ به غریب ته طعام نور کولو او مونږ به د قیامت نه انکار کولو. نو ما وی دي کې خوم نه ځکه مسکه او قیامت منه. وی بیا سوچ راغی چې نو په دغه کامل جنتیانو کې ذکر هغه صفات ډېر اوچت دي او نه په جهنميانو کې. نو اخر په کومه ډله کې د سوره توبه آیات ذکر کو چې مثال د پاره وګورئ آیات وې دا آیات مخه لراغه ډېر خوشاله شم په دې به لیکلي چې دا عام مسلمانانو او زموږ استاد په پاره ډېر لوی د خوشحالي خبره ده. د قران پاک د سوچ بدا ترتیبي په دې ترتیب په کې سوچ کوئ. وې دا آیات مخه لراغه آیات 102 نمبر وګورئ یو لسمه پاره کې سوره توبه آیات 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وهدايات سے مخل راغ ماوی رمز بدیک وآخرون اللہ و زمان نور بندگان دی اعترفوا بذنوبهم چاگئی اقرار کھڑے دے دخبلو جرمنو گناہنو چی اللہ منگا مجرمان یو منگا گناہگار یو خلطو عملا صالحا
گڑوٹ کڑے دے عمل نیک و آخر سیئا و بالناکارا عسى الله ان يتوب عليهم نزدید چ اللہ توبہ بقبول کی دوی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ ډیر بخون کے و مہربان دے دا کتاب د سوچ او فکر د پاره ده الله دې کتاب د نزول حکمت سره لیدبروا آیاته چې سوچ او فکر کی دی آیاته د پایاتونو کې وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دې د پارا چې نصیحت واخلي د دینا خاوندان د عقلونو دا رنګ ګورئ تاسو سورہ شورا ګورئ پنځمه پارا کې سورہ شورا راځي داغي آیات مبارکه ګورئ 250 بیان حکمت نزول القرآن چدازی مشان کتاب دسر پار راغلے فرمائی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ امدارنگی أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وحی کڑی دمونگا تاتا اے حبیب روحاً دا قرآن پاک من امرنا پخفل حکم سرام دا قرآن نمونو کیو نمو روح وی مونگ در تا دا قرآن پاک وحی کڑی اس دا قرآن دا وحی مقصد سو ما کنت تدریم الکتابو اے حبیبا تاسو لدا پتنوا مل کتابو چی کتاب سشیدے ولل ایمان ورپا نبی بانے دا سے حال پا زندگی کی نرازی چی گنے آغا دی ایمان پا صفت بانے موصوف نہیں نایات کی اشکال سنگ خپل حبیب توئی ولل ایمان علماء لکلیو اجمالی ایمان دے پاغی نبی د نبوت نمخ کی موصوفی یو ایمان تفصیلی دے چپائے کی نموز د زکات د جہاد دا ټول تفصیل لے ردل توئی ولل ایمان حبیب تاسو د قرآن نمخ کی ایمان د تفصیل پتنوا مفصل ایمان کو سب زکی نراو پس کس زکی دا حدیث دا مانا چه تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن یو سڑے بڑھن بے کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سر مسلمان اجمالی ایمان اراو اس با تفصیلی ایمان لپار قرآن تکینے اور داغی و مانا حافظ ابن قیم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے اور داغی وضاحت کرے مفتاح دار السعادت اور یولوی عالم نے داغی و کتاب میں کتو نہ دا اغد حدیث دا سے مانا کرے وَيَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانِ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنِ وی منگول پا قرآن کی ایمان زدکو بیامو پا کی نور احکامات ذکر دا خبر یاد لرئی دا قرآن دا نزول نمخ کی دا اللہ حبیب دی ایمان دعوت نہ دے ورکڑی قرآن چه نازل شنو دی ایمان دعوت شروع دا اللہ حبیب دی ایمان دعوت سو قرآن خلقو لپیش کول نزول قرآن نمخ کی دا اللہ حبیب دی ایمان دعوت نہ دے ورکڑی نداغل تچوئی چی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن نو دا مانا نا چی تا کلمہ ہوئی نوز بے او پنزوش پیتا کالا قرآن ترانی دیکھے گی نا بس کلمہ دی ہوئی اس قرآن تراشے چی مفصل ایمان زدکی ولل ایمان دیدے کی او مانا داو چی دی ایمان نا مراد دیدے کی ایمان تفصیلی دے او بعض علماء لکری ولل ایمان دا مانا ہو دی ایمان دا دعوت طریقہ قرآن کھولے حبیب تاسو لپتنو چی کتاب سدے ولل ایمان او ندر تد دعوت نیمان طریقہ معلوم ہوا ہمارا تا قرآن کی دار سو خیل چنوح علیہ السلام سنگ دعوت پیش کرو حود علیہ السلام سنگ ویلیو ابراہیم علیہ السلام دا بادشاہ دا قوم و دا والد روان دی سنگ دعوت پیش کرو ذکر قرآن دا خولی بادشاہان لب سنگ دعوت ورکے لکہ ابراہیم علیہ السلام چی سنگ کری والدین لب سنگ دعوت ورکے لکہ ابراہیم علیہ السلام چی سنگ کری قوم لب سنگ دعوت ورکے غټارو له بسنګ دعوت ورکې غریبانو له بسنګ دعوت ورکې دا ټول خبره قران ذکر کړي ولل ایمان او اے حبیب تاسو له ایمان د دعوت طریقه معلومه نوا یا دا معنا علماء کړي ولل ایمان حبیبا تا اهل ایمان نه پیجندل
چې د اهل ایمان بسی د دې وس صفاتی نو قران دار سو خیر د مؤمنانو اوصاف ذکر کړي کني ذکر کړي هر صورت کې ګورا اوصاف د مؤمنانو چې د مؤمن بدا صفتی د مؤمن بدا صفتی ولکن جعلناه نورا لیکن ګرځول دې موږ دا قران پاک هغه چاله چې مخخشي د خپل بندگانو نا وانک لتهدی او بشکت خامخای حبیب حودنک الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتام دارنگی گوری سورہ یونس چی قرآن پاک نزول حکمت سرے او دسر پارا دا کتاب عظیم شان اللہ را لے گلے یو لسم پارا کی سورہ یونس گورے اس مدآیات رانو لے او دا بم سوچ کوئی یو آیات بار بار بمگا راڑو یو ذل یو بقصد دا پارا بل ذل دا بل دا پارا نگو رکم طالب بیدار ناس تی غلپت لے گی او باز طالب نشي بیا تاسو کې غلط پته نه لګي چې آیات په اول سره راړول اوس مسد پار راوړل آیات وګورئ د سوره یونس 55 یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم اے خلقو بیشکر اغله د تاسو ته موعظه من ربکم نصیحت طرف درفتا سنا د قران د نزول څخه مقصد دا نصیحت چې نصیحت ته حاصل وشفاء لما فی الصدور او دا قران پاک شفاء دا هغه امراض او بیمارو د پاره چې پسینو کینی وهدن او دا قران هدایت ته ورحمت للمؤمنین او دا قران رحمت دې د پاره د مؤمنانو دارنګه سورہ کہف وګورئ بلسم پاره کې سورہ کہف راځي داغه ابتدائی لومبنه او دوی آیات وګورئ فرمائی الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طول حمدنا خاص اللہ لرا ثابت تی یا صفات دولوہیت صفات دکار سازئی صفات دخدائی تو للہ اللہ پورے مختص دی الذي هو الله انزل على عبده الكتاب شرع نازل کړي دے په خپل بندوانی کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځول دي کتاب لرسکو غواله دې کې کګه خبرشت دینا دې کې خطا او غلط خبرشت دینا قیما نیغ او درست کتاب دې اوس د سره پار راغله لينذر باسا شديدا دې د پاره چويري خلق دا عذاب سخنا ملذنه چې دا عذاب بوي دا الله د طرفنا قران دې د پاره راغله لينذر باسا شديدا ملذنه چويري خلق د سخ عذاب نه چې دا عذاب بد الله د طرف نوي ويبشر المؤمنين الذين او دې د پاره قران پاک راغله چې زیر او خوشخبری ورکی مؤمنانو هغه کسانو ته يعملون الصالحات چې هغه عملونه کوي نیک ان لهم اجرا حسنا چې بشک دوی د پاره وی بدل خیستا او بیا څلورم آیات کې وای د دې لپاره قران راغله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا چې ويروي دا قران هغه کسان چې غي وای چې الله اولاد نیولې دا الله د پاره اولاد دې تارنګ وګورئ سورہ حدید وګورئ ایکن دغه حکمت نزول ذکر کړي ویشتم پارا کی سورہ حدید راځي او د سورہ حدید نهم آیات وګورئ او قرآن پاک کی پباز دا سے ډیرو تاییدات باندې طالبان الله ذہن کی تنگی دلی پکار نہ ہوئی کہ چل کلمتوں کی لگیا میاش میاش ناغی باندې طالب خوشحالی کی پکار را جگہ شام د قرآن په یو ټکی کی پمیاش تو میاش تو لگیا ہے
سورہ حدید وګورئ آیات مبارکه د سورہ حدید نه هم ده ویشتمه پارا کی سورہ حدید راځي نه هم آیات د سورہ حدید وګورئ التم د قران د نزول هغه مقصد ذکر کړي حکمت ذکر کړي هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات هو الذی دغا الله غزاد ينزل علی عبده چرالیگی پخپل بندبان آیات بینات آیاتنا واضح واضح دسد پار دا واضح واضح آیاتنا را لیگی لیخرجکم من الظلمات الى النور دید پار چروباتی تاسو دتیرو دبیدی نئی نرنا د اسلام تا وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ او بیشک اللہ پتا سبانے خامخا مینا کون کے دے او مہربان دے دارنگی گو رئی تاسو سورہ نحل گو رئی پاگے کی دو قرآن دو نزول حکمت ذکر کرے سوار لسم پارکی آیات مبارکو گو رئی دو سورہ نحل سلور سلو اختم مخی آیات سر آیات مبارکہ تعلق تے فرمائی بالبینات والزبر رالی گلی منگا مخینی انبیاء علیہ السلام بالبینات پسرگند معجزات سرا والزبر او کتاب سرا مخینو پیغمبرانو تم معجزات ورکڑیو کتابوں میں ورکڑیو وانزلنا الیک الذکر اور علی گلے میرے اے حبیب تا تا قرآن پاک اس قرآن سر پار راغلے ویلی تو بین للناس ما نزل الیہم دید پار چی بیانو کی تخلق تداغس چی نازل کڑی شوی دی دویتا اور دینے کی سوچ کوئی اللہ وی حبیب قرآن میں دید پار رالے گلے چی طول خلق لوے بیانے اور دا انگریز دا محنت دا وجہ نباز خلق بویو سے دا خبر بس کر چی عوام تب قرآن نخے اللہ وی دید پار میں را لے گلے چی خلق لوے بیانے او دیوی نانا کتاب بچا لخینا لتبین للناس دید پار چی بیانو کی دی طول خلق تا ذکر اللہ دا حبیب نبوت عامو چی بیانو کی دی خلق تا ما نزل الیہم دا کتاب چرا نازل کڑے شوے دی دویتا تی ورط وضاحتو کی تی ورط بیانو کی او دا گورا دا خلق ردم دے ملکی او غٹا فتنہ دا منکرین حدیث تا اللہ اقبل حبیب توید تبد قرآن بیان کے اگر بیان کم سے کرے قرآن وی نہیں کرنا اے حبیب دا دی قرآن تشریف ورتکے دا دی وضاحت ورتکے بعضی منکرین حدیث دا کافر دی چوئی حدیث اللہ ضرورت نشتا او حدیث زمون دا پارو رکاوٹ دے ٹھیک ہے خبر او زام تا اہل قرآن ہوئی اس اللہ وی لتبین للناس ما نزل الیہم دی خلق لچکم قرآن اللہ را لے گلے حبیب دا غیبورت بیان کے اگا بیان دا اللہ حبیب کمزے کے کڑے اگا دا حدیث مبارکو پا شکل کرے ولعلہم یتفکرون او دا قرآن مجید پار را لے گلے دا دید پار آچی دی سوچ و فکر کی دارنگی دی صورت مبارکو گو رئی آیات سلور شپیتم چې د قران د نزول دنیا ته حکمت ده د سره پارا کتاب راغله ده وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ادي آیات تم دیر سوچ کوئی بعض خلق کوئی بس اتفاقی خبریں وکوي او اختلافی خبریں ونه کوي یعنی بتا خبرو که چې قوم پس خوشحالي سوچ ولا کوا یو جمعې نه بلی جمعې ور تقریر له سوچ کو چې مقتدیان په پس خوشحالي او کپای کی کوم رسومات او بدعات او شرکیات دي نچون کې دای په خفقیږي او دا اختلافی مسله نو دا ورته نه کې اوس ګور قران سوې وما انزلنا عليك الكتاب او ګور دا خبره منحصره کړي د پدې کې ځکه تاسو ویلي کتابونو کې کلام چې دایر شي بین النفي والاثبات نو دا حصر فائدہ کوي کتاب راغله دې لپاره
چې د چا په منځ کې کوم اختلاف ولا بیانې بدعت کې د په شرک کې لګیا دی په نور فسوق او فجور د قران دراتلو بس مقصد دا دی وما انزلنا عليك الكتاب او نذر نازل کړي موږ حبيب پتا باندې کتاب مگر د دې لپاره الا لتبين لهم الذي مگر دې لپاره چې تب بیانې دویتا الذي هاو مسائل اختلافو فيه چې دې پاره کې اختلاف نه کوم مسئلہ کی اختلاف سو کوئی دا حق دے سو کوئی باطل لے سو کوئی دا سنت کی سو کوئی دا بدعت دے نو بیان بور تر دی کے تو کوم مسئلہ چ اتفاقی دا غیبان خاصم دی لگیا دی الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مگر دې لپاره چې بیان کی دوی تدا مسائل چې د اختلاف کړي دي پاږي کی وهدن او دا قران می دې لپاره را لګلې چې دا هدایت ته ورحمتن او رحمت دے لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان وروړي بلکې هر نبی دنیا ته دې د پاره راغله چې د دې خلکو پس کې اختلاف دې چې دې بیان ورته وکړي دا مضمون ورته درس کې راځي او د مثال په تور یو آیات ګوري سورې زخرف کې چې هغه دې سره تعلق لري چې دې مسلې له وضاحت مذهن کې کینی بیشتمه پارک کی سورہ زخرف راضی دا غی درش پیتم نمبر آیات لو گورئی چه انبیاء علیہ السلام پخانی یا زمو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تصدر پار راغلے ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتكم بالحکمہ وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ولما جاء عيسى هر کله چراغ له حضرت عیسی علیہ السلام بالبينات فسرغند معجزات سرا قال فرمایلیو قد جئتكم بیشکرات للمکڑی دی تاسو ته بالحکمت په حکمت سرا په نبوت او په پیغمبرای سرا او د دې لپاره راغله وليبين لكم او دې لپاره چې بیان کوم تاسو ته بعض الذي بعض هغه مسائل تختلفون فيه چې تاسو پاره کې اختلاف کوي فتقوا الله واطيعون نو دا الله نو یریږي او زما تابعداریو کوي دارنګ سورہ اسراء آیات تاسو را راړو له وګورئ آیات بیان حکمت نزول القرآن دواتیا نمبر آیات مو د سورہ الاسراء راړو له بلسم پارک کی سورۃ الاسراء آیات دواتیا نے چې د قرآن د نزول حکمت سره فرمائی وننزل من القرآن اذکر آیات څنګه دا ثابت شو چې د قرآن موضوع توحید ده اوس دی آیات رستو آیات لور پسې ګورئ ان الدین عند الله الاسلام لیکن مفسرین دو قولونه چې دا ان الدین عند الله الاسلام یا خو جمله مستانفه ده د جمله مستانفه ما قبل سره تعلق ني او حافظ ابن قیم رحم الله د نور مفسرین دا غوړه کړی چې نه دا غم لا اله الا هو نه بدل له دا ان الدین عند الله الاسلام دا لا اله الا هو نه بدل له ان الدین بیشک دین کم دین چې کم بلا اله الا هو کې ذکر شو عند الله الاسلام ور لا اله الا الله ته دین وي دې ته اسلام وي د دین او د اسلام د دې خلاصه سره لا اله الا هو ان الدین بیشک دین کدا بنا پر بدل شي نو دین دې کې ان الدین عند الله الاسلام دا بدل شو د لا اله الا هو ان الدین بیشک دین کم دین چې پلا اله الا هو کې ذکر شو پنځ د الله باندې اسلام دے لا اله الا هو ته دین وي دې ته اسلام وي دا د قران خلاصه دارنګه وګورئ سورہ ابراہیم موضوع د قران پاک بیان د توحید دے او رد د شرک دے د سورہ ابراہیم اخرنه آیات وګورئ استاد سراړو له د دې 10 پاری په اخر کې هذا بلاغ للناس
دا قرآن پاک تبلیغ دے دا پار دا خلقو ولینذروا به او دې دا پار چې دا یو شي پر قرآن پاک سرا وليعلموا او دې دا پار دا قرآن راغله دې د دې دراتلو مقصد دا دی وليعلموا چې دا ټول خلق پوهشي انما هو اله واحد چې بیشک دغه الله معبود حاجت روا او مشکل کشا دی आवाज کی आवाज الله الہ ہے موصوف دے په صفت د الوهیت انما هو اله واحد چې بیشک دغه الله معبود دی आवाज قران دې د پار راغله چې دا خلق پوهشي انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب او دې د پارا چې د عقل خاوندان د دین نصیحت قبول کی دا انګیرو سورہ بنی اسرائیل وګور الاسراء نحم نمبر فرمائی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان هذا القرآن بشکدا قرآن پاک یهدی خودنا کئی للتی ده غلاری هی اقومو چغنی غدام دا اقومو یا خو اسم تفضیل معنی وا خو بعد وی چې دی کی اسم تفضیل په معنا اقومو په معنا د سره د قیمتن د مستقیمتن په معنا ده او اکثر قران شریف کی اسم تفضیل جراشی نو علماء کرام مبالغتن معنا باندې حمل کړي او اسم تفضیل راشی خداغي جانب مخالف مراد ني او ذکر اقومو په معنا د قیمتن او د مستقیمتن اخلی روح المانی ذکر کړي دی دیکھیں او تفسیر بحر المحیط کے ابو حیان رحم اللہ ذکر کړي چې دی دیکھیں اسم تفضیل په معنا اقومو په معنا د قیمتن او د مستقیمتن ذکر اسم تفضیل چراشی داغي بالمقابل کمس نیغوالوی اوس د قران مقابله کې خدا سے لار نشته غني چغي کړي لګنی غواله او د قران د ډیر لار بلکې دا واحد لار د الله د ملاوي دو نو اسم تفضیل ذکر شي خمانا د اسم تفضیل نی مراد ان هذا القران بشکدا قران پاک يهدي للتي خيها غلارا هي اقوم هي مستقيمه چا بالکل نی غلا او دې کې علماء لیکلي هغه هي اقوم او هي مستقيمه لا رسول لا اله الا هو ويبشر المؤمنين او دا قران زیر او خوشخبری ورکي مؤمنانو ته الذين هم مؤمنان يعملون الصالحات چې عملونه کوي نیک ان لهم اجرا كبيرا چې بشک دوی د پاره بوي اجر لوی اجر بدوی ته الله تر طرف نه ملاويږي نو دا قرآن پاک هغه آیاتونو چې دي کې موږ تاسو له خبره ذکر کا چې موضوع مرکزی مسله د قرآن هغه بیان د توحید دی او رد د شرک او دا علماء ذکر کړي لکه حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی ذکر کړي دا سورہ فاتحه تفسیر ده او بدری جلد کې او بهترین کتاب ده مدارج السالکین د دې پدریم جلد کې وای او صفحه 450 450 صفحه کې وای دریم جلد کې چې د قران پاک موضوع سره اوي بل نقول قولا كليا ان كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له
وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الارادي الطلبي واما امر ونهي والزام بطاعته في نهي وامره فهو حقوق التوحيد فهي حقوق التوحيد ومكملاته واما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده واما خبر عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حکم التوحید. حافظ ابن قیم رحم الله وی مونږ قولی طریقې سره وایو چې د قران هر یو آیات په توحید باندې مشتمل دی او په توحید گواہی کوي، توحید ترابلون کوي. ځکه قران پاک خو یاد الله د اسماء او صفات او افعال نه خبر ورکړي چې الله قدیر دی، الله قادر دی، الله عزیز دی، الله حکیم دی، الله علیم دی. نو دیتا د علماء په اصطلاح کی توحیدی علمی خبری وي. یا په قران کې الله خپل عبادت طرف ته خلق راولي او ما سوا د خپل ذات نه د نور معبودان رد کوي، نو دیتا توحید ارادی تو لوي وي. او قران یا مشتمل په اوامر چې دا سو کوي یا مشتمل په نواهی چې دا سم کوي. نو دا اوامر او نواهی د توحید د لپاره مکملات، توحید به مکملیږي الا چې سړی پورا اوامر او نواهی، اوامر او پابندیو کیو نواهیو نه اجتناب کی. او قران کی ادا سره الله خبر ورکړي دی عزت دا خلکو چې توحید منل او دا الله تابعداري کړو، دنیا کې ورته سملاو شو، آخرت کې ورته سملاوي. نو دې ته وایي جزاء د توحید، چې د توحید جزاء دنیا کې صدا او آخرت کې صدا. یا قران کې دا خی دا اهل شرک خبر ورکړي چې هغه شرک کړو نو دنیا کې به کوم عذاب راغله او په آخرت کې به کوم عذاب را نازل شي. نو دا هغه چا حال ذکر کوي چې د توحید نو دي. نو وی فل قران كله فی التوحید، قران ټول په توحید کې لري. وحقوقه او د توحید حقوق ذکر کوي او د توحید جزاء ذکر کوي. وفي شان الشرك واهله، او قران ټول د شرک غحال او د هغه د مشرکان او حال ذکر کوي او د هغه سزا ذکر کوي. بیا یو خبره ذکر کړي، یو خبره دې کې ذکر کړي او د سوره فاتحه بارک ویل شو. ګورې مثال په تور الحمدللہ دا توحید ده، رب العالمین توحید ده، الرحمن الرحیم توحید ده، مالک یوم الدین توحید ده، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا توحید ده. او بیا اهدنا الصراط المستقیم دا توحید دے. او د سوال طریقہ خی او څنګه سوال وکي وی الله سوال در نکو د توحید والو لارالوخه، ځکه توحید والا سوق دی انعمت علیهم. بیا و الہ العالمین سوال در نکو چې دا هغه چا د لار نمو ساتي چې پاغي غضب شوی او غي گمراهان دي، ځکه دا دواړه قسمه هغه خلق دي چې توحیدی پریخه. نو قران هغه حال ذکر کوي. دا شان شرح فقہ اکبر کی مولا علی قاری رحم اللہ ذکر کړي. دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه فقہ اکبر چې راغی شرح مولا علی قاری رحم اللہ او نور ډیر علماء ذکر کړي. دغه بعینه د حافظ ابن قیم رحم اللہ هم ته الفاظ بعینه مولا علی قاری رحم اللہ شرح د فقہ اکبر لسمه صفحه کی ذکر کړي. او فالقران كله فی التوحید، قران ټول د توحید بارک او حقوق اهله او د توحید والو حقوق ذکر کړي او پاغي باندې ثنا او تعریف ذکر کړي. او قران ټول پس کې دی وفي شان ذم الشرك وعقوق اهله، د مشرکان مذمت بیان کړي او دا غي نافرمانی ذکر کړي. یا وای فالحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید.
اهدنا الصراط المستقیم توحید او متضمن لسوال الهدایہ الى طریق اهل التوحید وإذا توحیدم دے او مشتمل لے پسوال ہدایت او اللہ توحید والا لار رالو ہے توحید والا سوق دی صراط الذین انعمت علیہم دا هغه خلق دی کتاب انعام کړي بیا وای دا هغه شاده دار موسی ته چې په غضب شوی گمراهان دي دا سوق ذکر کړي یعنی الذین فارقوا التوحید عنادا وجهلا وافسادا د توحید نسوب د عناد د وجن لري کی یعنی پاغی د الله غضب دی او سوب د جهل د وجن لري کی چې گمراهان نو پدی ترتیب علماء راسخین ذکر کړي چې د قران پاک موضوع صدا بیان د توحید د الله د قران پاک موضوع دا د دې عنوان او ترجمه دا ترجمه الباب چې ورته وای هغه د الله د وحدانیت بیان خدا تاسو کتابونو کې ویلي چې هر یو شی په خپل ضد سره سرګندي اوس یو سره وایي د توحید پیژنه نو دا هغه د پاره و شرک خامخا پیژنه نو د توحید د پیژندو د پاره زمو مشایخ رحمهم الله هغه د شرک اقسام ذکر کړي چې شرک څه ته وایي لکه تاسو ویلي و بیا ازدادها تتبین الاشیاء وی هر شی په خپل ضد باندې سکیږي سرګندی مثال په تور رانا بچانه پیژندې کتیار نه سوري سه حقیقت بنوي کنور نه ګرمۍ کنوي نو سردی بچانه پیژند دیو جنا الب یو سره توحید پیژني چې د دې ضد او مقابل پیژني چې غ شرک لري دیو جنا سنت باندې پیژني چې بدعت پیژني او بدعت باندې پیژني چې سنت پیژني سنت سلوي نو بدعت سلوي هر شی په خپل ضد سره سرګندي نو زمون په اصول کې بلا مسله را بیان د شرک او دې زمن کې یو مسله پاتې شو چې دا باز علماء اوس رئیس دا په خوانو علماء په دې کې اس قسم اختلاف نو چې ګور نزول د قران مرتين شوی دا یو خبره بیان او حکمت نزول القران کې پاتې شو هغه سره د قران پاک نزول مرتين شوی او په دې باندې ډیرو آیاتونو اشکال ختمي ځکه قران د نزول لپاره کله انزال ذکر کوي نو کله تنزيل ذکر کوي نو انزال غون یو شعر نازلېدل او تنزيل لګ لګ را نازلېدو ته وي اوس کو د قران نزول مرتين اون غړي نو د انزال او تنزيل د اشکال ختمېدو لپاره بیا بعید تاویلات کول غواړي دی باندې حافظ ابن قیم امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بعض علماء اجماع ذکر کړي اتقان کی وای 450 صفحه کې چې د قران پاک نزول دا مرتين شوی یوزل غن را نازل شو بیا لګ لګ د الله په حبیب باندې د درویش کالو په عمر کې راتلو په دې اعتبار قران تکله انزال وای نو کله ورته سوی کله ورته تنزیه دام دی ګوره نازل شوی پر رمضان کې دی او په ليله القدر کې دام زنانه او باز خلک ته پوښتنه کوي دا شعبان میاش په لسی باندې خلک روزي نيسي ویره دا قران نازل شوی حدیث ثبوت نشتا کم روایت چې دی بارک راغلی غضعیف دي ناسی کې یو زنانه او نارینه روزي نيسي نو روزي یو ښه عمل دی خاص کر د هر میاش دیار لسم سوار لسم او پین لسم چې ایام البیز ورته وي او په دې نیت باندې چې دا روزه مسنونه د روایت په کې ثابت نه ده دا پیندسي روزي خلق نيسي او د مشهور کړي چې قرآن په دې کې نازل شوی دا به ذکر هم کو ان شاء الله د سوره دخان په تفسیر کې چل تطور اهل علم او مفسرین رد کړي چې د ليله مبارکه مراد نصف من شعبان نه مراد بلکې دا غینه ليله القدر مراد ده قرآن نازل شوی په ليله القدر کې ليله القدر پر رمضان کې او دا میا شعبان کی څوک کی وی په لسی روزه ثواب ردی روزي بارک کی کم روایت چراغله هغه سندن بالکل ثابت نه ابل کال ضرب مومن کی پورا تفصیل راغله او اهل علم لیکلی چې دا روایت قابل د استدلال نه ردی رجونیو
په دې اعتبار سو ثبوت نشي چې خلک کوئی دا سنت طریقہ هسي کو روزي سړې نیسی نو روزا صرف په 5 ورځو کې بند ده کال باقی ټول ورځو کې روزي سړې نیسی نو جایز چې هغه 15 ورځې دو د اختر شو او د لوی اختر په 3 ورځې شو نو دا 15 ورځې چې بده کې روزه شرعاً نیول حرام او ناروا دي باقی کله سړې روزه نیسی حکم روزي رته د سنت نوم کې دی ناغیل او بیا د سنت غټه کې ثابته ورنکنی نو افتراء او بهتان راضی په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نو نزول د قران پاک دا مرتين شوه دی بارکه علامہ سیوطی رحم الله دویم جلد کی پورا تفصیل ذکر کړي او د بعض علماء نے اجماع ذکر کړي دا اتقان دا صفحه تما دغه وی لومبنه جلد او سلوختمه صفحه او یو کم سلوختمه دویم جلد دا الاتقان لومبنه جلد یو کم سلوختمه صفحه او سلوختمه صفحه دي کی دا تفصیل ذکر کړي او ای بعض علماء اجماع ذکر کړي على انه نزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا او به ویل چې دا قول صحیح دی درست دی چې قران پاک غون را نازل شو د لوح محفوظ نا بیت العزت تا چې هغه پاسمان د دنیا کې دی او بیا دا یو د تفصیلی ذکر کړی دی او به لیکلی چې دا خبره چې علماو ذکر کړي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت ده چې قران پاک د لوح محفوظ نه را نازل شو نو په بیت العزت کې کی خوده شو نو جبرئیل علیہ السلام د بیت العزت د اسمان د دنیا نه لګ لګ نبی علیہ السلام تراړو بیا وای اسانیدها كلها صحیحه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه پکم سندونو سرا چې د قران د نزول مرتين خبره ده نو اسانید ټول صحیح دي اسانیدها كلها صحیحه ټول اسانید د دې صحیح دي دا شان ټول علماء ذکر کړي او وجه ذکر کړي علوم القرآن دا د مولانا محمد تقی عثماني صاحب کتاب دی د دین په 450 صفحه کې د قرآن د نزول مرتين تفصیل ذکر کړي او دې ویلي چې ګور قرآن بارے کې کله تنزيل راځي نو تنزيل وای په تدریج سره دی یو شی نازلېدل او کله انزال راغره لکه ګور وای سوره دخان کې وای انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ سوره دخان 2 آیات نو دلته انزال ټول قرآن مو پشپی د برکت او د خیر کې را نازل چې ليلۃ القدر ده نصف شعبان نه ده پنځه نه ده شعبان ده دې ته کله انزال وای او کله وای سوره بنی اسرائیل کې وای وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا دلته تنزيل ذکر کړي لګ لګ را لګ ناوي اصل کې د قران نزول دو کرته شوی او د قران د نزول دا دو سورتونه وای دا امام نسائی په خپل حدیث کتاب نسائی شریف کې ذکر کړي امام حاکم بیہقی ابن ابی شیبہ امام طبرانی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نا ګڼ روایتونه ذکر کړي چې دا هغه خلاصه دا چې قران پاک یوزل لمبه یوزل اسمان د دنیا ته نازل شو او دویم ځل لګ لګ په نبی علیہ السلام راتلو یعنی قران پاک په لوح محفوظ کې نو اسمان د دنیا کې یو مقام چې هغه ته بیت عزت وای او هغه ته البیت المعمور وای چې وای بالکل دی دنیا کې کومه کعبه چې د بیت المعمور دي سره بالکل محاذی ده او هغه بیت المعمور د فرشتو د عبادت ځای نو دا الترا نازل شو او بیا هغه نه لګ لګ دنیا ته نبی علیہ السلام باندې نازل شو دنیا ته نازل او دي کې وي نقصان دا علماء ذکر کړي چې دا وایي چې د قران پاک د حفاظت درې ځایونه دي یو لوح محفوظ ده
چې هغه لوح محفوظ ولوي زکه چې رد او بدل پکې نه راځي. دویم بیت العزت او بیت المعمور دی او دریم د قران د حفاظت زې سینه مبارک او د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د دې امت تداخی چې دا ګوره په درو مقاماتو کې محفوظ کتاب دی. لوح محفوظ، بیت العزت، بیت المعمور او قلب او صدر مبارک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې نزول مرتين بارکی صحیح روایت راغلي. لکه ګور حافظ الدنیا چې ورته وی حافظ ابن حجر رحمه الله چې دا مشهور شافعی المسلک محدث تیر شه. بعض علما د تسوی وی حافظ الدنیا لده خپل مشهور د بخاری شریف په شرح فتح الباری کې وی دا اتم جلد د فتح الباری دي کې ګور اسانید ضعیفم راغلي. بعض علماء دا غي په بنا ویلي چې دا خبره ضعیفه ده چې د قران نزول مرتين شه. خدا هغه اسانید ضعیفون علاوه په دې کې اسانید صحیح هم شته او هغه باندې ذکر کړي دي کې اتم جلد کې وای شپږ سو شلم صفحه کې شپږ سو شلم صفحه کې په دې باندې ذکر کړي او به ویلي دي سر روایتونه ذکر کړي دا غي نمخ کې ویلي دي کې بعض اسانید ضعیفم دي او به یو روایت ذکر او یو حدیث کې دا سراغلی چې قران پاک را نازل کړي شو وضع فی بیت العزة فی السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم او بیا وی و اسناده صحیح او به دی باندې کو تفسیر ذکر کړي چې دا نزول قرآن پر رمضان کې شوه نزول قرآن پر رمضان کې شوه او دا روایت ذکر کړي چې تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف دا ټول د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې نازل شوی مبارک میاش کې نازل شوی. نو د قرآن نزول مرتين دا په صحیح روایت سره د سلف او نصاب دیو جنا انزال او تنزیل کې بعید تاویلات له ضرورت نشته. کمزې کې چې انزال نو غيو زل را نازل دلته مراد دي او کمزې کې چې تنزیل وي نو د دینه مراد اغلب لګ نازلی دل دي د موقع مناسب په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې. موضوع د قران تاسو اورئ چې بیان د توحید دی. مونږ وی ارشه په خپل ضد سره سرګندېږي نو د توحید د معرفت او د پیجندو د پاره مونږ بیان کوو د تفصیل د شرک. نو اصول کې زموږ سره بیان د شرک د اغا تفصیل بیان کو چې د شرک مفصل څه اقسام دي او شرک سلو. نګوره د شرک یو معنی لغوی ده دا په معنا د حصداري راځي او شریک حصدار ته وای ویره کار دی आवाज دی وینا را سره په کې څوک شریک دی. نو په لغت کې شرک معنا د سده حصداري او شریک حصدار ته وای. لغوی معنی قرآن کې زې په ذکر دا لکه سوره طه وګورئ 14 پارہ کې 22 نمبر آیات د سوره طه وګورئ دا د لغت په اعتبار د شرک معنی ده. حضرت موسی علیہ السلام د الله په حضور کې دعا فرمایي هغه دعا قرآن ذکر کړي وای واشرکه فی امری. د هارون علیہ السلام بارک دعا کوي چې یا الله هارون علیہ السلام چې زمارور دے زما د امټي عملا باغبان مضبوطه کی او صدارو ګرځه هغه زما کار کی زدی نبی او پیغمبر ناغم په دی نبوت او پیغمبر